بلخاب کې طالبانو د جګړې تیاری نیسي خو شیعه علما منځګړیتوب کوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. بلخاب کې طالبانو د جګړې تیاری نیسي خو شیعه علما منځګړیتوب کوي. د افغانستان د شیعه علماو شورا پر طالبانو غږ کړی چې د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ ته د سرتیرو د لیږد پرېکړه دې بیرته واخلي. د شورا یو پلان جوړ کړی دی چې ته بلخاب ته واستول شوي او له مولوي مهدي سره خبرې وکړي. داسې ښکاري چې دغه شورا غواړي د طالبانو د مولوي مهدي ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د طالبانو د مولوي مهدي ترمنځ شخړه چې د دې ډلې یوازینی هزاره تباره قماندان و د رسنیو پام ځان ته رااړولی دی، ځکه چې د طالبانو قماندان په عامه توګه د طالبانو له تګلارو ناخوښي څرګنده کړې وه. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.